یو داسې سړی چې له یوې بېوزلې کورنۍ راپاڅېد، خو وروسته یې د نړۍ د ستر ځواک مشري وکړه. هغه یو داسې واکمن و چې مخالفین به یې زندانونو، تبعیدونو او د اجباري کار کمپونو ته لیږل کېدل. ډېری کسان د هغه د واکمنۍ پر مهال ووژل شول. ځینې یې د خپل هیواد د صنعتي او پوځي ځواک جوړونکی ګڼي او ځینې یې د 20مې پېړۍ له تر ټولو سختو دیکتاتورانو څخه بولي. د دې کس تر مشرۍ لاندې د سویت یونین یا شوروي اتحاد په یو ستر نړیوال ځواک بدل شو او د نړۍ پر سیاست یې ژوره اغیزه وکړه. خو دا سړی څوک دی؟ له کومه یې راپیل کړه او څنګه یې دومره پراخ واک او نفوذ ترلاسه کړ؟ په دې ویډیو کې د جوزف ستالین په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې ځوابوو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. جوزف ستالین چې اصلي نوم یې ایوسیب ویساریونوویچ جوغاشویلي و، د 1878 کال د ډسمبر په 18مه د جورجیا د ګوري په ښار کې په یوې بېوزلې کورنۍ کې وزیږېد. پلار یې بساریون جوغاشویلي د بوټونو جوړولو کسب درلود او مور یې اکاترینا ګیلادزدا د خلکو په کورونو کې د مزدورۍ او کورنیو کارونو له لارې د کورنۍ لګښتونه برابرول. ستالین د سختو اقتصادي شرایطو او ستونزمن ماشومتوب تر سیوري لاندې لوی شو، ځکه چې د هغه پلار شرابي و او نوموړی به یې سخت واهه او د کورنۍ ژوند به یې له ستونزو سره مخ و. خو له دې سره هغه په زده کړو کې تکړه و او د مذهبي زده کړو لپاره مدرسې ته ولېږل شو. د مدرسې په کلونو کې له انقلابي افکارو سره اشنا شو او د کارل مارکس او نورو سوسیالیستي لیکوالانو اثار یې ولوستل. د مارکس نظریاتو پر هغه ژور اغیز وکړ او ورو ورو یې د مذهبي زده کړو پر ځای سیاسي فعالیتونو ته مخه کړه. همدا لامل و چې له مدرسې څخه ووت او د روسیې امپراتورۍ پر ضد د انقلابي ډلو له فعالیتونو سره یو ځای شو. په همدې موده کې د ولادیمیر لینن له لیکنو او نظریاتو سره بلد شو او د روسیې د سوسیال دیموکرات کارګر ګوند د بولشویکي څانګې غړی شو. که څه هم ستالین او لینن په لومړیو کلونو کې یو بل په مستقیم ډول نه پیژندل، خو ستالین د لینن د انقلابي فعالیتونو پلوی شو او د هغه د ډلې لپاره یې په قفقاز سیمه کې تبلیغاتي او سازماني کارونه ترسره کول. وروسته د ګوند په غونډو او فعالیتونو کې له لینن سره مخامخ شو او د بلشویکانو په لیکو کې خپل نفوذ زیات کړ. د هغه وفاداري، سازماني وړتیاوې او پټ سیاسي فعالیتونه د دې لامل شول چې د ګوند په مهمو څیرو کې وشمیرل شي. هغه لاره چې وروسته یې نوموړی د شوروي اتحاد تر رهبرۍ ورساوه. 1912 کال د جوزف ستالین په سیاسي ژوند کې یو مهم او برخلیک ټاکونکی کال و. په دې وخت کې ولادیمیر لینن د روسیې له امپراتورۍ بهر په تبعید کې ژوند کاوه او هڅه یې کوله چې د بولشویکانو ګوند منظم او پیاوړی وساتي. لینن د ګوند د هغو فعالو په لټه کې و چې د روسیې دننه یې د سازماني چارو مشري کولی شوه او ستالین د همدې کسانو له ډلې څخه یو و. د 1912 کال د بلشویکانو د پراګ کانفرانس غونډې وروسته لینن ستالین د ګوند د مرکزي کمیټې غړی وټاکه. دا د ستالین لپاره تر هغه وخته تر ټولو ستر سیاسي پرمختګ و، ځکه چې هغه له یو سیمه ییز انقلابي فعال څخه د ګوند د لوړپوړو مشرانو په کتار کې شامل شو. لینن د ستالین په پټو فعالیتونو، تنظیمي وړتیاوو او وفادارۍ باور درلود او غوښتل یې چې د روسیې دننه د ګوند چارې د باوري کسانو له لارې پرمخ یوسي. په همدې دوره کې ستالین د ملي قومیتونو او د روسیې د بیلابیلو توکمونو د مسئلې په اړه هم فعال شو. د لینن په غوښتنه یې د مارکسیزم او ملي مسئله تر عنوان لاندې یو مقاله ولیکله چې د بولشویکانو په حلقو کې یې پام ځان ته واړاوه. همدغه کار د دې سبب شو چې لینن هغه یوازې یو انقلابي فعال نه بلکې یو سیاسي نظریه پرداز هم وبولي. همدا د 19 لسیزې په پیل کې و چې ایوسیب ویساریونوویچ جوغاشویلي خپل پخوانی نوم تر ډیره شاته پرېښود او د ستالین مستعار نوم یې خپل کړ. د ستالین کلمه د روسي ژبې له ستال څخه اخیستل شوې چې معنای فولاد یا اوسپنه ده او ستالین په نږدې مفهوم د فولاد سړی یا اوسپنیز انسان معنا ورکوي. په هغه وخت کې د روسیې ډیری انقلابیانو مستعار نومونه کارول. لینن، تروتسکي او نورو مشرانو هم خپل اصلي نومونه نه کارول.
د دې کار یو لامل د تزاري حکومت له پولیسو او استخباراتي ادارو څخه د ځان پټول و، خو بل لامل یې دا هم و چې انقلابیانو غوښتل د ځان لپاره داسې نومونه غوره کړي چې د ځواک، ارادې او انقلابي شخصیت استازیتوب وکړي. د جوزف ستالین واک ته رسېدل د یوې ناڅاپي کودتا یا یوې ورځې انقلاب نتیجه نه وه، بلکې د څو کلونو سیاسي سیالیو، ائتلافونو او تدریجي ځواک راټولولو پایله وه. د 1922 کال په اپریل کې ستالین د کمونیست ګوند عمومي منشي وټاکل شو. په هغه وخت کې ډیرو مشرانو دا دنده یوازې اداري بلله، خو ستالین پوه شو چې د ګوند د کارکوونکو د ګومارلو او بدلون واک به هغه ته پراخ نفوذ ورکړي. نوموړي په تدریج سره خپل پلویان مهمو مقامونو ته ورسول او د ګوند دننه یې د ملاتړ پراخه شبکه جوړه کړه. په همدې وخت کې هغه د شوروي له امنیتي او استخباراتي کړیو سره هم نږدې اړیکې ټینګې کړې. د دولت امنیتي ادارې د ګوند د مخالفینو، شکمنو کسانو او سیاسي سیالانو په اړه پراخ معلومات راټولول او ستالین پوهېده چې د واک په مبارزه کې معلومات او نفوذ تر وسلو هم ډیر ارزښت لري. هغه په احتیاط سره داسې کسان مهمو دندو ته ورسول چې د وفاداران و او په دې توګه یې خپل سیاسي نفوذ بنسټ نور هم پیاوړی کړ. تر دې هم مهمه دا و چې ستالین په کرملین ماڼۍ کې دننه یو ډول شخصي، څارنیزه او استخباراتي شبکه هم جوړه کړه. د دې شبکې هدف دا و چې د ګوند د لوړپوړو مشرانو خبرې، پټې ناستې، داخلي اختلافات او سیاسي تمایلات په مستقیم ډول وڅاري او راپور یې ورته ورسوي. د شبکې د رسمي امنیتي ادارو ترڅنګ کار کاوه، خو اصلي وفاداري یې ستالین ته وه، نه ټول دولت ته. د همدې معلوماتو له لارې هغه کولی شول مخکې له مخکې پوه شي چې څوک د هغه د واک لپاره ګواښ جوړیږي، څوک د کومې ډلې ملاتړ کوي او کوم سیاسي حرکتونه په جوړېدو دي. په همدې لړ کې هغه د ګوند د ځینو غړو شخصي مکالمې او اړیکې هم تر خپل غیر مستقیم کنټرول لاندې راوستلې. د ټلیفونونو څارنه، د لیکونو لوستل او د نږدې کسانو له لارې د خبرو ثبتول د دې سیستم برخه وه، څو هیڅ مهم سیاسي بحث یا اختلاف له سترګو پټ پاتې نشي. دا کار د هغه لپاره داخلي ګوند د حالاتو په اړه د دوامدارو معلوماتو یوه مهمه سرچینه وه او د مخالفو ډلو د جوړېدو مخه یې نیوله. کله چې لینین د 1922 کال په وروستیو کې ناروغ شو، د ګوند د راتلونکي مشرتابه پر سر پټې سیالۍ پیل شوې. لینین د خپل ژوند په وروستیو میاشتو کې د ستالین د زیاتېدونکي ځواک په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د 1924 کال په جنورۍ کې د هغه تر مړینې مخکې د مشرتابه مسأله حل نه شوه. د لینین تر مړینې وروسته د ستالین تر ټولو مشهور او ځواکمن سیال لیوین تروتسکي و چې د سره پوځ بنسټګر او د انقلاب یو مهم مشر ګڼل کېده. ډیری کسانو فکر کاوه چې تروتسکي به د لینین طبیعي ځایناستی وي، خو ستالین د پردې تر شا ډیر پیاوړی شوی و. هغه لومړی له ګریګوري زینویف او لیف کامینوف سره ائتلاف وکړ او تروتسکي منزوي کړ. د ګوند په غونډو، تبلیغاتو او سازماني پریکړو کې د تروتسکي نفوذ کم کړ او ورو ورو یې د هغه ملاتړي هم کمزوري کړل. وروسته چې تروتسکي له سیاسي پلوه کمزوری شو، ستالین خپل پخواني متحدین لکه زینویف او کامینوف هم له لارې لرې کړل. هغه له هغه وروسته د ګوند د ښي اړخ له مشر نیکولای بخارین او د هغه له پلویانو سره مبارزه پیل کړه او هغوی هم له نفوذه وغورځول. په دې توګه ستالین یو په بل پسې ټول هغه کسان مات کړل چې د واک لپاره احتمالي ګواښ ګڼل کېده. تر 1929 کال پورې ستالین د خپلو ټولو مهمو سیالانو سیاسي ځواک مات کړی و. تروتسکي لومړی له واکه لرې، بیا تبعید او په پای کې له شوروي اتحاده وایستل شو. نور مشران یا ګوښه شول یا یې نفوذ له منځه ولاړ او یا وروسته د ستالین د پراخو تصفیو او محاکمو ښکار شول. همداراز امنیتي ادارو هم د هغه د واک په ټینګښت کې مهم رول ولوباوه، ځکه هر هغه څوک چې د ګوند له رسمي کرښې به یې سرغړونه کوله تر سختې څارنې او فشار لاندې به راتلل. نو ستالین واک ته د پوځي کودتا له لارې ونه رسېد. هغه د کمونیست ګوند د اداري، د ګمارانو د واک، د امنیتي شبکو د نفوذ، د کرملین دننه د پټو څارنیزو اړیکو، د شخصي مکالمو د کنټرول، سیاسي ائتلافونو او خپلو سیالانو د تدریجي کمزوري کولو له لارې د څو کلونو په اوږدو کې د شوروي اتحاد تر ټولو ځواکمن شخص شو.
تر 1929 کال وروسته عملي واک ټول د هغه په لاس کې و او د 1930 لسیزې تر نیمایي پورې خپل حاکمیت په بشپړه توګه ټینګ کړ. داسې حاکمیت چې وروسته د شوروي اتحاد او د نړۍ د تاریخ پر بهیر ژور اغیز پرېښود. کله چې ستالین د 1920 لسیزې په پای کې خپل ځواک او واک ټینګ کړ، د شوروي اتحاد حکومتولي په تدریج سره د یو ګوندي او سخت مرکزي نظام بڼه غوره کړه. هغه باور درلود چې هیواد باید په چټکۍ سره صنعتي او پوځي ځواک ته واوړي، ځکه د ده په اند شوروي اتحاد د بهرنیو دښمنانو له ګواښ سره مخ و. له همدې امله یې حکومت د اقتصاد، سیاست، رسنیو، زده کړو او حتی د خلکو د ورځني ژوند پر ډیرو برخو پراخ کنټرول پیل کړ. ستالین په پیل کې د هیواد د چټکې پرمختیا شعارونه ورکول. هغه خلکو ته ویل چې شوروي اتحاد باید له پرمختللو هیوادونو سره واټن راکم کړي او په لنډ وخت کې په یو ستر صنعتي ځواک بدل شي. د فابریکو جوړول، د اورګاډي پټلۍ پراخول، د برېښنا تولید زیاتول او د درنو صنعتونو پراختیا د هغه د حکومت مهم اهداف وو. د دولت تبلیغاتي ماشین هم په دوامداره توګه د ستالین انځور د یو قوي، هوښیار او نه ستړي کېدونکي مشر په توګه وړاندې کاوه. د هغه انځورونه، ویناوې او شعارونه په ښوونځیو، دفترونو او عامه ځایونو کې لیدل کېدل او ډیری خلکو به د هیواد د پرمختګ له پروژو سره د هغه نوم تاړه. خو ستالین یوازې د تبلیغاتو او اقتصادي پروژو له لارې خپل واک نه ساته. هغه د خپلې واکمنۍ په لومړیو کلونو کې په تدریج سره خپل سیاسي مخالفین او احتمالي سیالان له صحنې لرې کړل. ځینې له مهمو دندو ګوښه شول، ځینې تبعید شول او ځینې نور د دولت د دښمنانو په نوم وپېژندل شول. د وخت په تیریدو سره دا لړۍ لا پراخه شوه او د ګوند دننه او بهر هر هغه څوک چې د ستالین د واک لپاره احتمالي ګواښ بلل کېده تر شک او فشار لاندې راغلل. دا وضعیت په 1930 لسیزه کې خپل اوج ته ورسید، هغه دوره چې وروسته د لویې پاکسازۍ په نوم مشهوره شوه. لویه پاکسازي د 1940 او 1938 کلونو ترمنځ د سیاسي ځپنې یوه پراخه لړۍ وه چې پکې د کمونیست ګوند پخواني مشران، پوځي قومندانان، دولتي چارواکي، لیکوالان، پوهان او حتی عادي وګړي د دسیسو، جاسوسۍ یا خیانت په تور ونیول شول. ډیری کسان په نمایشي محاکمو کې محاکمه شول، ځینې اعدام شول او زرګونه نور د اجباري کار کمپونو ته ولېږل شول. د محاکمو له پای ته رسېدو وروسته ګڼ شمېر لوړپوړي مشران اعدام شول. پاکسازي یوازې د ګوند تر مشرانو محدوده نه وه. د سره پوځ سلګونه لوړپوړي افسران، دولتي چارواکي، سیمه ییز مشران، لیکوالان، پوهان او زرګونه نور کسان هم ونیول شول. حتی د شوروي د پوځ مشهور قومندان میخایل توخاچفسکي هم د خیانت په تور اعدام شو. د شوروي له پرانستل شویو ارشیفونو څخه څرګندېږي چې یوازې د 1932 او 1938 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 700,000 کسان د سیاسي جرمونو په تور اعدام شوي وو او میلیونونه نور کسان زندانونو او اجباري کار کمپونو ته واستول شول. د دې عملیاتو له امله په ټول هیواد کې د ویرې فضا خپره شوه. خلک نه پوهېدل چې راتلونکی نیول کېدونکی به څوک وي او حتی د ګوند وفادار غړي هم ځان خوندي نه احساساوه. د لوی پاکسازۍ تر پایه ستالین د شوروي اتحاد په سیاست، پوځ او دولت کې نږدې ټول هغه اشخاص له منځه وړي وو چې کله یې د هغه سیالي کړې وه یا یې د راتلونکي احتمالي ګواښ په توګه لیدل کېدل. په دې توګه د هغه شخصي واک تر بل هر وخت پیاوړی شو او شوروي اتحاد د یوه داسې نظام بڼه غوره کړه چې پکې د دولت له مشر سره مخالفت تقریبا ناشونی شوی و. د ستالین د حکومتولۍ یو مهم اصل دا و چې ټولې مهمې پریکړې باید له مرکزه ترسره شي. سیمه ییز چارواکي، دولتي ادارې او حتی د اقتصاد لویې پروژې د مسکو له لارښوونو سره سمې پر مخ وړل کېدې. په ظاهره د شوروي اتحاد بېلابېل ارګانونه موجود وو، خو په عمل کې د مهمو پریکړو وروستۍ واکمني د ستالین او د هغه د نږدې حلقو په لاس کې وه. هغه د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره د هیواد پالنې، صنعتي پرمختګ او ټولنیز عدالت شعارونه هم ورکول. ډیرو خلکو رښتیا هم احساس کاوه چې هیواد یې له پخوا ډیر پیاوړی شوی، نو ځکه یې د هغه ملاتړ کاوه. خو په ورته وخت کې هغه کسان چې د حکومت له تګلارې سره مخالف وو یا پرې شک کېده له فشار، نیونې او مجازاتو سره مخ کېدل.
همدا لامل دی چې د ستالین د حکومتولۍ په اړه تاریخ پوهان دوه بیلابیل انځورونه وړاندې کوي. له یوې خوا د چټک صنعتي بدلون او د شوروي اتحاد د ځواکمنېدو دوره او له بلې خوا د سخت سیاسي کنټرول، ویري او پراخو پاکسازیو دوره. د همدې دواړو ځانګړنو له امله د ستالین حکومتولي د 20مې پیړۍ له تر ټولو اغیزمنو او بحث پارونکو سیاسي دورو څخه ګڼل کیږي. له دې ټولو ظلمونو، نیونو او پاکسازیو سره سره ستالین د شوروي اتحاد د میلیونونو خلکو په نظر یو ستر او اتل مشر بلل کیده. د دولت تبلیغاتي ماشین شپه ورځ د هغه ستاینه کوله. د هغه انځورونه به یې په ښوونځیو، فابریکو، دفترونو او دولتي ودانیو کې ځړول او رسنیو به هغه د ملت د ژغورونکي، د کارګرانو د لارښود او د هیواد د پرمختګ د معمار په توګه معرفي کاوه. په همدې فضا کې د هغه شاوخوا د شخصیت لمانځنې یا د رهبر د تقدیس کلتور رامنځته شو. د شوروي په بیلابیلو سیمو کې جشنونه جوړېدل، د هغه په ویاړ به یې لوی غونډې ترسره کولې، مجسمې به یې په ښارونو او عامه میدانونو کې درول کېدې او د هغه انځورونه به د سړکونو، ادارو او عامه ځایونو زینت و. حتی ځینې ښارونه، فابریکې، ښوونځي او ادارې د هغه په نوم ونومول شول. د هغه نفوذ دومره پراخ شوی و چې نوم یې د شوروي اتحاد په ملي سرود کې هم ځای وموند. تر ټولو مشهور مثال یې د ستالینګراد ښار و چې د ده نوم پرې کېښودل شو. د هغه د زوکړې ورځې به په ځانګړو مراسمو نمانځل کېدې. شاعرانو به د هغه په ستاینه شعرونه لیکل او هنرمندانو به یې انځورونه او مجسمې جوړولې. په همدې دوره کې دولت هڅه کوله چې د خلکو تر ټولو ستره وفاداري دولت او ګوند ته وي، نه مذهبي بنسټونو ته. آن کلیساوي تر سخت فشار لاندې راغلي او د دولت وفاداري تر هر څه مهمه بلل کېده. په 1928 کال کې ستالین د شوروي اتحاد لومړی 15 کلن پلان پیل کړ. د دې پروګرام هدف دا و چې هیواد به په چټکۍ سره صنعتي کړي او اقتصادي ځواک به یې زیات کړي. دولت د فولادو، سکرو، برېښنا او درنو صنعتونو په جوړولو کې سترې پانګونې وکړې او په بیلابیلو سیمو کې نوې فابریکې او صنعتي ښارونه جوړ شول. په کرنه کې بیا خصوصي ځمکې د دولت تر کنټرول لاندې راغلي او بزګران په لویو ګډو فارمونو کې تنظیم شول. د سوداګرۍ او اقتصاد ډیره برخه هم د دولت تر مستقیمې ادارې لاندې شوه. که څه هم دې پروګرام په کلیوالو سیمو کې سختې ستونزې، مقاومت او د لوږې بحرانونه رامنځته کړل، خو له بلې خوا یې شوروي اتحاد په بېساري ډول صنعتي کړ. د فولادو، سکرو او برېښنا تولید څو برابره زیات شو. همدغه صنعتي بنسټ وروسته د شوروي اتحاد له پوځ سره هم مرسته وکړه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني پر وړاندې د اوږدې جګړې توان پیدا کړي. له همدې امله د ستالین ملاتړي دا پروګرام د شوروي اتحاد د ځواکمنېدو بنسټ بولي، خو منتقدین یې د دې پرمختګ بیه د میلیونونو خلکو په کړاوونو او قربانیو کې ویني. په 1939 کال کې د شوروي اتحاد او نازي جرمني ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې د نازي شوروي د نه برید تړون په نوم پیژندل کیږي. د دې تړون له مخې دواړو خواو ژمنه وکړه چې پر یو بل به برید نه کوي، خو په پټه یې د ختیځې اروپا د نفوذ ساحې سره هم وویشلې. د همدې تړون وروسته جرمني پر پولنډ برید وکړ او له لویدیځې خوا یې جګړه پیل کړه. په داسې حال کې چې شوروي اتحاد هم خپل ختیځ لوري د پولنډ ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. وروسته یې د بالتیک هیوادونه لکه لیتوانیا، لاتویا او استونیا هم تر خپل نفوذ لاندې کړل. خو دې موقتي تړون ډیر دوام ونه کړ. په 1941 کال کې هټلر د نه برید تړون مات کړ او پر شوروي اتحاد یې ناڅاپي برید وکړ. دا برید چې د بارباروسا عملیاتو په نوم یادیږي د ځمکنیو لښکرو، ټانکونو او هوایي بمباریو ګډ یرغل و. په لومړیو میاشتو کې زرګونه ښارونه او کلي وځپل شول او سلګونه زره کسان ووژل شول یا اسیران شول. دا برید د دویمې نړیوالې جګړې د ختیځ جبهې د یوې خونړۍ مرحلې پیل و چې دواړو خواوو ته یې په مجموع کې میلیونونه قربانیان زیان واړول. جرمني په پیل کې د شوروي اتحاد پر ضد ښه پرمختګ وکړ، خو د جګړې جریان ورو ورو بدل شو. د 1942 کال تر پایه پورې د نازي جرمني ځواکونه لا هم د ختیځ جبهې په ځینو برخو کې پرمختګ درلود، خو هماغه کال د ستالینګراد جګړې په پیل سره د جګړې بڼه بدله شوه. د ستالینګراد جګړې له ماتې وروسته چې په 1943 کال کې د فبروري په 2 پای ته ورسېده،
جرمني پوځ ته ستره ضربه ورسېده. په دې جګړه کې د جرمني یوه لویه اردو محاصره او تسلیم شوه او له همدې ځایه د نازي جرمني د ماتې لړۍ ورو ورو پیل شوه. وروسته په 1943 کال کې د کورس جګړه هم د جرمني لپاره بله ستره ماتې وه چې د ټانکونو تر ټولو لویه جګړه بلل کیږي او جرمني نور د ستر برید توان له لاسه ورکړ. له دې وروسته شوروي ځواکونو په تدریجي ډول لویدیځ ته پرمختګ پیل کړ. له 1944 کال څخه شوروي پوځ د ختیځې اروپا هیوادونه یو په بل پسې ازادول او جرمني ته یې شاتګ ورکاوه. بالاخره د 1945 کال د می په میاشت کې برلین سقوط وکړ او نازي جرمني بشپړ تسلیم شو. دا د دویمې نړیوالې جګړې د پای نښه وه. د هټلر له ماتې وروسته ستالین د مستقیمو نوو نیونو پر ځای د شوروي پوځ له حضور څخه په استفادې په ختیځه اروپا کې خپل نفوذ پراخ کړ. پولنډ، ختیځ جرمني، هنګري، چکسلواکیا، رومانیا او بلغاریا د شوروي تر سیاسي او نظامي اغیز لاندې راغلل او کمونیستي حکومتونه پکې جوړ شول. دا وضعیت اروپا په دوو بلاکونو وویشله او د سړې جګړې بنسټ یې کېښود. د 1945 وروسته جوزف ستالین لا هم د شوروي اتحاد مطلق واکمن پاتې شو، خو دا دوره لا سخت کنټرول، نړیوالې سیالۍ او ویرې له فضا سره مل وه. د جګړې له ویجاړۍ سره سره حکومت د مخالفینو د لټون او تصفیې لړۍ روانه وساتله. په نړیواله کچه شوروي اتحاد د اټومي وسلو په برخه کې هم پرمختګ وکړ. په 1949 کال کې شوروي خپل لومړنۍ اټومي ازموینه ترسره کړه او له دې سره د امریکا او شوروي ترمنځ د اټومي وسلو سیالي پیل شوه چې وروسته د سړې جګړې بنسټ وګرځېد. په 1950 او 1953 کلونو کې د کوریا جګړه هم پیل شوه. د شمالي کوریا کمونیستي حکومت د شوروي اتحاد او چین ملاتړ درلود، په داسې حال کې چې جنوبي کوریا د امریکا او ملګرو ملتونو ملاتړ ترلاسه کړ. جګړه د کوریا ټاپووزمې په ویشلو او اوږده خونړۍ شخړه پای ته ورسېده، پرته له دې چې بشپړه بریا د یوې خوا شي. په داخل کې بیا په لننګراد قضیه کې د ګوند لوړپوړي مشران د خیانت او خپلواکۍ په تور ونیول شول او ځینې اعدام شول. وروسته بیا د مخالفینو په ضد یو بل کمپاین کې پر لیکوالانو او پوهانو فشار زیات شو او ګڼ روڼ اندي له دندو لرې یا ونیول شول. په وروستیو کې د ډاکټرانو قضیه هم راپورته شوه چې یو شمېر ډاکټران د لوړپوړو مشرانو د مسمومولو په تور ونیول شول او په ټول هېواد کې د ویرې فضا لا پراخه شوه. د خپل عمر په وروستیو کې جوزف ستالین له روغتیایي ستونزو سره مخ شو، په ځانګړي ډول د لوړ فشار او مغزي سکتې نښې یې لرلې. هغه بالاخره په 1953 کال د مارچ په 5مه د 84 کلنۍ په عمر ومړ. له مرګ وروسته یې جسد مومیایي شو او د لنین موزیم ته نږدې د کرملین په دیوال کې د نورو شوروي مشرانو ترڅنګ کېښودل شو. خو په 1961 کال کې د نیکیتا خروشچیف د بې شخصیته کولو کمپاین پر مهال د هغه مړه له یادې مقبرې وایستل شو او د کرملین دیوال ته څیرمه په ساده ډول ښخ شو. هماغه وخت د ستالین ډیری مجسمې او هغه کارونه چې د هغه په نوم وو په عامه ځایونو بدل شول او د نوموړي نومونه یې ترې لرې کړل. خو ستالین تر نن ورځې د روسیې او پخواني شوروي په تاریخ کې یوه لانجمنه څیره ده. ځینې خلک یې د هیواد جوړونکی او د دویمې نړیوالې جګړې د بریا معمار بولي او ځینې یې د تاریخ له تر ټولو سختو دیکتاتورانو څخه شمیري. ستاسو په اند د ستالین د محبوبیت راز څه دی؟ کمنټ کې راته ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ.